باندې یو پلانینګ کړی دی چې د هغه پلانینګ حصه د مو د مشرانو پګړېدو د هغه پلانینګ حصه د مو د خور د مو د مور لوپټالو د هغه پلانینګ حصه د مو د ځوان سینه سر د کتلیږي پکې تلیږي وروڼو او مشرانو په دا خبره ځان پوهول دي چې دا ډېرې وړې او معمولي خبرې دي چې نن ملک نصیر شملور سړی غیرتمند سړی د ټول پښتون مشر هغه نن په جیل کې پروت دی او په کومه طریقه او په کوم طرز او په توګه باندې چې هغه گرفتار کړی دی هغه په ملک نصیر گرفتاری نه ده د ملک نصیر وړل نه دي بلکې دا د مو د روایاتو د مور پښتون د مور قبایل په شمله باندې اټیک دی نن زه پښتنه کوم چې نن مشر او کشر کومه خبره انتظار کوي چې خاموش ته غلی ناست دی وروڼو په دا باندې د ودرېدلو ضرورت دی د غیرت مظاهره کول دي او د اجتماعیت مظاهره کول دي په دا کې پالټۍ کتل نه دي پکار په دا کې قوم او قبیله کتل نه دي پکار بلکې دغه لپاره د یووالي ضرورت دی چې موږ دغه دشمن له دغه تورمخي پنجابي له چې د سپین انګریز څخه د تور انګریز مشوره کړې ده او د مو په سر باندې هغه ډالر اخلي د مو په سر باندې هغه چې کم دی د چین او د امریکا نه روپۍ اخلي وروڼو هغه پلانینګ کړی دی د پاکستان پوځ د پاکستان ادارې د پاکستان ریاست دا د پښتون په وینه باندې چلیږي او دا وینه چې کومه ودرېږي د دو په خزانه کې بیا روپۍ نه وي د دو بیا جزیرې نه وي د دو بیا په امریکا کې او په لندن او په دوبۍ کې بیا پلیټونه او پلازې نه وي وروڼو زه دا پوښتنه کوم او دا غوښتنه نه کوم چې ودرېږو د یووالي مظاهره وکړو او دغه دښمن دغه تورمخي له دا پیغام ورکړو چې دا خاوره د مو ده دا وطن د مو دی دا علاقه د مو ده د مو عزت او د مو ناموس دا د ټول پنجاب نه غوره دی زه د ملک نصیر شمله والله که په ټول پنجاب ورکم والله که د دغو تورمخیو د دغو تور انګریزانو په ټولو بچو چې د څوره جایداد ورڅې راټول کې چې په دا باندې ور نه کړم وروڼو نن هغه وخت راغلی دی چې پښتون د خپل مستقبل سوچ وکړي چې پښتون د خپل بچي د عزت او د مستقبل سوچ وکړي نن د مو د خور لپټه وګوره په چوکونه باندې پراته ده په کترونه کې ویلوړي دي د اپریدو تاریخ وګوره د قبایلو تاریخ وګوره تاسې به ونه ګورو چې چېرته پښتنه او قبایله ښځه په سوال باندې ویلوړوي ټول عمر دغو قبایلو خپل نغری به یې مړ و او د ګاونډي نغری به یې بلولو خپل کور کې به یې کښېنوو بل لا به یې ورکول خو که نن تاسې وګورو پښتنې اپریدې ښځې پیغلې او زړې هغه په روډونو باندې ګرځېږي او خیر غواړي دا خیر څه له غواړي دا چا مجبوره کړي دغه خبرې له تاسې وګورو نن په دا اپریدي کې په زرګونه ځوانان لا پته دي ورک دي دا چا ورک کړي دي او څوک یې ورکوي ته نن وګوره نن د میدان کې د خلکو په کورونو باندې بمبارۍ کېږي پرون یې ماشومان ویشتي دي د مټر په ګولو کې یې ورځولي دي د بارودو شکار کړي دي نو تر کومه پورې به دا خاموشي موږ اختیار کړې وي او دا خاموشي مر نه ویژني دا خاموشي مر نه خرابوي زه دا خبره کوم چې تر کومه پورې خاموش وي همدغسې به مرې او چې سر وي چېرته وي د الله په نزد به مې عزتمند وي د قوم په مخه کې به مې عزتمند وي نن د ملک نصیر غوندې کې سړی ټول قوم او په پښتون پورې اوچت شوی دی او غوښتنه کوي د سړي دا وجه څه چې الله پاک غیرتي سړی خوښ کړی دی پښتون سړی یې خوښ کړی دی ایمانداره سړی یې خوښ کړی دی او د قوم وطن سره چې کوم سړی مینه کوي هغه سړی الله رب العزت ډېر خوښوي بغیرته سړی الله پاک هم نه خوښوي نو زه ویم چې ودرېږو د یووالي مظاهره وکړو او دغو خلکو له په مستقل توګه باندې داسې یو پلانینګ وکړو چې ملک نصیر نه سبا ته نور مشران کسه دغه ژبې خاموش کول غواړي دغه خلک خاموش کول غواړي کوم خلک چې د خپلو بچو خبره کوي نو زه دا ویایم چې دا خاموشي دا نوره ماته کړو او ودرېږو تر کومه پورې چې موږ ولاړ نه وو همدغسې به یو په نمبر دا وي چې تول وړه خبره ده دا سرونه به مې ولي دا سرونه به مې وروړوي عمران لاله خبره وکړه الله رب العزت یو ځل ژوند دی او یو ځل انسان له مرګ ورکړی دی او که دا مرګ په غیرت وي که دا مرګ په عزت وي او که دا مرګ د قوم و د وطن د مو د خور د لوپټۍ دپاره وي نو د الله په نزد به سرخرو وي نیغ به راوچتېږي په قیامت کې په وینو سور به وي جنت له به څې الله پاک په عزت تېر کوي په جنت کې به یې کوي په قیامت کې به یې کوي او په دنیا کې به د تو وینه انقلابي وي د تو
د وینې نه به انقلاب اوچتېږي. نو زه دا وایم چې دا وینه نوره مزید په داسې طرز باندې تلول نه دي پکار. زه وایم چې دا نوره وینه د نورو ځوانانو مستقبل نور په داو باندې لګول نه دي پکار. دغه پوره ودرېدل دي، ودرېږو. موږ ملاتړ یو، موږ د هر څه نه پې تېر یو، د خپل سر نه پې تېر یو، د کاروبار نه پې تېر یو، د بچو نه پې تېر یو. خو چې تر کومه پورې دغه تورمخی انګریز، دا تورمخی انګریز خپل لار یې نه وي پېژندلی، خپل غرونو باډر یې نه وي پېژندلی، خپل څوکیدارۍ کور یې نه وي شروع کړي. دا څوکیدار نن د دغه کور مالک ګرځېدلی دی. د دغې وجې نه نن موت یې وباسي چې زه مالک یم او دا څوکیدار دی. ما باندې یې ځان مسلط کړی دی. نو دا مسلط کېدل نور مزید د دغه پښتون سره ښه نه ښایي. ډېر بد لګېږو. ټول قومه ټوله دنیا زموږ د تاریخ کتابونه وګوره، کتابونه دروغجن شول، زموږ تاریخ دروغجن شو، د زموږ مشرانو پګړۍ دروغجنه شوه. چې کوم بې نجف خان خبره کېدله نن ته وګوره پښتون دومره بې حسه شوی دی، دومره بې غیرته شوی دی چې د خپل ځان پښتنه نشي کولی. څوک په کوره کې ناست دی، څوک په بازار کې دی، هر سړی د ډور مظاهره کوي، وایي چې فوجي مې وژني، ورکوي مې، چې خاموش ویم نه پرېږدي، او چې ویلوړ ویم نه پرېږدي. نو زه ویم چې دا نه ویلوړ وې او ورکېږي او مړ کېږي. نو دا د الله په نزد ډېره زیاته د لوړې مرتبې خبره ده. انشاءالله موږ ځوانان، موږ کشران د تاسو ملاتړ یو چې کومه فیصله قوم کو کې خیل وکړه. انشاءالله د یو خادم په حیثیت سره، د یو ځوان په حیثیت په انشاءالله موږ د سه ملاتړ وو، د سه ویلوړ به وو. ځکه چې زه د بوړی سړی یم، دا د مو وجود دی، دا د مو ورور دی. دلته چې تکلیف وي د مو په بدن کې اور بلیږي، د مو په دماغو باندې توره شپه وي. ځکه چې زه دا وینم چې دا اور د کوکي خیلو نه دی. نن په میدان کې اور لګېدلی، ته څه وایې چې دا تکلیف د میدان دی، دا اور روان دی، دا دل راکوزېږي، دا به په بوړه کې وي، دا به په جمرود کې وي، دا به په لنجې کوتل کې لګېږي، او همداسې به 400 مردان د دغه شکر کېږي. نو زه وایم چې د اور له ودرېږو، د اوبو شکل اختیار کو چې دا اور مړ شي. نو مستقل به د پښتون له د عزت ژوند میلو شي. که نه همدغسې به بېعزته کېږو، همدغسې به شرمېږو. الله هم ډېر خوشحال که، ډېر عزتمند شما علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کوکي خیل او د سیاسي جماعتونو او د تنظیمونو راغلیو میلمنو ته هرکلی وایم. دا د تیرو شلو کالو کیسه ده، دا د نن ورځې خبره نه ده چې مونږ وایو چې دا یوې ورځې خبره او بس صبر پې وکړو او خبره وتېره وشي. دا هره ورځ د پښتون د ویر ده او جاړه ده. کله ډرون کېږي، په کومه ورځ مې وچتایي، په کومه ورځ خودکش دماکه کېږي، ټارګېټ کیلینګ دی، د بتخورۍ ټلیفونونه دي. او بیا یې ټولو نه غټ ظلم دا دی چې څوک داسې جبر او اوچت شي او څوک داسې کس پیدا وشي په دا قوم کې او په دا ولس کې چې د مظلوم سړي خبره کوي، د مظلوم د قوم خبره کوي، د یتیمانو خبره کوي. بیا دا ظالم او یا جابر ریاست دا بیا هغه اواز دباوي، هغه خلک قید کوي، هغه خلک اوچتوي او ممکن کوشش کوي چې هره طریقه وي چې دا اواز مونږ دباو کو. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دا موقع باندې مختلف سیاسي جماعتونو و د مختلف تنظیمونو خلک موجود دي. انشاءالله تعالی چې دا د انقلاب آغاز دی چې مختلف فکرونه خلک نن په دا خبره متفق دي چې خپل دښمن یې وپېژنده و هغه مورچه یې وپېژنده چې کومې مورچې نه په پښتون باندې ډاس کېږي. مونږ خو مختلف فکرونه خلک یو، خو هېڅوک یې هم نه دی پرېښی. که پښتون دی شیام میجني، او که پښتون دی سني میجني، که پښتون دی نیشنلای میجني، که پښتون دی د پي ټي آی والا میجني، په هېڅ چا هم نه دی رایسار. دا داسې بېغیرته دښمن دی چې هیڅ تمیز پکې نشته، د ماشوم تمیز نه کوي، د زنانه تمیز نه کوي، د صادر حیا نه کوي، د بورکې حیا نه کوي. عزتمندو، دا د مونږ د انقلاب آغاز دی چې انشاءالله تعالی مستقبل کې و داسې کم کارونه چې دغو په نیت کې دي او کم په زړه کې وي، انشاءالله تعالی چې دا اتفاق وویني او دا اتفاق یې ولده. نو ما ګمان نه دی چې بیا دومره زراور په مونږ باندې راشي.
عزتمند او مشران ډېر دلته ناست دي او ډېر خلک وې خبرې کوي. دلته په دا موقع باندې موږ نه مخکې دلته د جماعت اسلامي د ضلع خیبر ډیپټي جنرال سیکرټري قاسم مومن صاحب خبرې وکړې چې هغه امیدوارم و دلته وزه موقع ورکوم محترم شاه فیصل صاحب امیر جماعت اسلامي ضلع خیبر چې هغه راشي مخاطب شي تاسو له خپلې خبرې تاسو له وړاندې کړي. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ټول نون باي ټول لک درود شریف یو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډېرو عزتمندو قومي مشرانو سپینګیریو سیاسي جماعتونو مشرانو سیاسي اتحاد د جمرود صدر او عمران لالا او نور سپینګیري مشرانو زړه د کومې نه ته په خیر عالم ویم او دا دم دیر کوم او دا وی چې کله نو کله لږ ډېر مشکل او مصیبت خوي چې په هغه کې سړی ته خپل ځان معلوم شي. نو زه خو تاسو دغه غونډې ته دا دومره درانه مشرانو سپینګیري چې ناست یو دغو سپینو ګیرو ته او دغو ځوانو حوصلو ته زړه د کومې نه خراج تحسین پیش کوم. او هغه قومي رنګ دلته وینم چې موږ په قبایلو کې په ډېرو علاقو کې دا رنګ اوس ختم شوی دی. او کوکي خیل قوم دغو مشرانو ته سلام کوم چې واقعي تاسو هغه قبایلي روایات هغه قبایلي غونډه هغه شی ژوندی ساتلی دی. نو په دا باندې ته زړه د کومې نه خراج تحسین پیش کوم. عزتمندو ورنبی خدا د ګبراوېدو خبره نه ده چې ملک نصیر یې ونیولو. بده خبره هغه وي چې سړی په بدنامۍ پورې ګیر شي، سړی په غلا پورې ګیر شي، سړی په بېعزتۍ پورې ګیر شي. خو دا خو ډېره د فخر خبره ده چې د قوم دپاره د وطن دپاره د علاقې د حقوقو دپاره که سړی جیل له لوړ شي سړی پې فخر کوي او که سړی شهید شي خلک پې فخر کوي. نو دا د مونږ دپاره او د ملک نصیر دپاره او د ټول قوم دپاره دا د فخر خبره ده چې نن ملک صاحب هغه د قوم دپاره یوه بله قرباني ورکړله او هغه جیل له لوړلو. نو موږ یې غلم خراج تحسین پیش کوو. خو وسره د خپل حکومت دغه بېغیرتوب ته حیران یو. په دا باندې افسوس کوو، د دغه غمدنه کوو چې داسې حالاتو کې هغه ته ګرفتاروي چې یو سپینګیری دی، دویم د قوم مشر دی، دریم ملک دی او څلورمه د ټولو نه د بېغیرتۍ خبره دا وه چې اوسه پورې د قبایلو په تاریخ کې بلکې د دنیا په تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې جرګې له سړی تللی وي او جرګې په نوم د څوک راغوښتی وي او هغه څوک ونسي. خو دلته پنجابی ډي پي او ناست دی، هغه غریب د موږ د روایاتو نه دی خبر. په کار د حکومت ته چې په قبایلي علاقو کې داسې خلک نه لګي چې هغه د قبایلو د روایاتو نه وي خبر. دلته که ډي سي راغلی دی هم پنجابی ډي سي راوستی دی او دلته که ډي پي او دی هم پنجابی ډي پي او راوستی. که دا پښتون وی دغه به کله هم داسې کار نه کولی چې سړی یې جرګې له راغوښتی دی او بیا یې ګرفتارولو. ملک نصیر خو د دغه ځای نه هم نیوی شو، د جمرود نه هم نیوی شو، د روډ نه هم نیوی شو، د هر ځای نه یې نیوی شول. خو دا انتهایي د بېغیرتوب خبره کړې رو، انتهایي ظلم او غلطه خبره یې کړې رو چې د دفتر نه او د جرګې په طور باندې او د مذاکراتو په طور ته غوښتی و او ته ونیولو. نو دا کار د انتهایي غیر دستوري دی، غیر روایتي دی او غیر عیني کار دی. کله هم چې ته یو دشمن هم چا له کور له لوړ شي یا کومې جرګې له راغواړي نو روایت دا دی چې نه په هغه هلته ډز کوي او نه هغه هلته ولي ونسي. نو لهذا په کار دی چې که هغه نه پوهېدلی د دغه څه لاندې ډي اس پي ګانو ایس پي وو چې هغوی ته ویلي وی چې دا خو غیر روایتي خبره وه، لهذا دا کار نه کوو. او بله خبره دا کوم عزتمندو چې تاسو غونډه کې داسې سپینګیري او مشران راغونډ شي دا ډېره وړه خبره ده. غټې غټې معاملې چې دي انشاءالله سر کولی شو. موږ د دغه ظالم و جابر حکومت نه چې کوم جعلي FIR کوي،
کم 2 نمبر اف آی آر کوي او بیا یې دا اف آی آر په ملک سے باندې کړی دی چې په هغه باندې یې 302 اف آی آر کړی دی په هغه باندې نور اف آی آر کړي دي دا انتهایی غلط دي بوګس دي انشاءالله طریقې کار دا دی چې عدالت به بوګس ثابت کی خو موږ تاسو دا احتجاج دا د حکومت لپاره دی او وسره صوبایي حکومت ته ویو په صوبه کې نوس وزیرانو ته ویو چې کم از کم تاسو دلته دا ډي پی او کې نه ولای نو دا خو تاسو بې عزتي رو دا د وزیر اعلی بې عزتي رو دا صوبایي وزراو بې عزتي رو او د قوم بې عزتي دا د ډي پی او نه دا کړی دا د ډي سي نه دا کړی دا موږ دا بې عزتي د موږ وزیر اعلی کړی دو د موږ کابینه کړی دو د موږ منتخبو خلکو کړی دو چې غو دلته دا سړی کې نه ولای دا هیڅ بانه نشي جوړولای چې دا ډي پی او دا صوبایي وزیر ماته نه دا صوبایي وزیراو ماته تای دا صوبایي وزیر لګولای دا جی اف سی د آی جی پیپ ماته تای او آی جی پی لا پکور دی چې د قوم نه معافي وغوړي د قوم ته پننوتی روشي او دا ډي پی او دغه نه فورا ولګي او هغه حاجي صاحب چرای او اسرا سید غجان هغه فورا رو خلاص کی عزتمندو مونږ راغلی یو جماعت اسلامي په حیثیت تاسو ته راغلی یم خبرې خو ډېرې کیدای شي اپریشنو خبرې علاقې د بدامنۍ خبرې په تیرا باندې د ډزو خبرې او په ټوله قبایلو کې د بدامنۍ خبرې دا مونږ تاسو ټولو ته معلومې دي په هغو خبره دستي نه کوو دستي خبره په دا کوو چې مونږ سره دا کار سره وکړلو او دغه به مخنیوی څنګه کوو نو دغه لپاره عزتمندو زه جماعت اسلامي په حیث دلته ناست یم راغلی یم او تاسو ټول قوم کې خیال ته دا ډاډګیرنه در کوم چې د ملک صاحب د رهایۍ دپاره د صدقه جان د رهایۍ دپاره په کم فورم باندې او په کم ځای باندې او کم قسم د منډې ضرورت وي دغه ځای نه واخله تر پاکستان تر امیره پورې انشاءالله دا ټول جماعت اسلامي به تاسو په شا ولاړ وي تاسو سره به ولاړ وي او په یو ځای کې به انشاءالله تاسو نه وروسته کېږو نو لومبۍ خبره دا دویمه دا چې دغه دپاره بنبۍ خو دا دی چې نن پته ولګي چې څه وکړل وکیل په کار دی او جج ته تګ په کار دی او دغه نه علاوه د احتجاج چې کومه لیاره تاسو دا کوم خپله کو موږ به پکې خپله مشوره هم در کوو خو دا په سمو خبرو نه پیږي دا په برپور او په مؤثر احتجاج باندې دا کار کیږي هغې پر الحمدلله تاسو دا قوم هم په غټ تعداد کې راوتي یو او موږ تنظیم او دا نور سیاسي جماعتونه انشاءالله دا به تاسو په شا باندې ولاړ وي تاسو سره به دا معامله کې هېڅ نه وروستو کېږو او دا احتجاج چې دی دا په کار دی چې مونږ دغه ځونه دا پېښور ته ورسوو دا کار د مونږ سره په دا خبره چې ځان پوه کړو چې دا کار د مونږ سره دا د صوبایي حکومت کړی دی څله چې دلته صوبایي وزیر اعلی راغلو ګورنر راغلو او 3 ورځې په دا جرګه کې تېرې کړې وې او دلته مذاکرات وشول او په هغه مذاکراتو کې دغه وزیر اعلی دا برکت جی نوستی غالبا عمران لاله بهم پته وي دا ټول دغه وزیر اعلی دلته مذاکرات وکړل خبره یې وکړله او په خبره یې دستخط وکړلو او وی چې په دغه اف آی آرونو کې به هیڅوک نشي نیول په دغه اف آی آرونو باندې به هیڅ چاله ستونزه نشي پېښېږي په دا اف آی آرو باندې به هیڅوک نه هغه کېږي ډېره د بېغیرتوب خبره ده چې 3 کسان 4 کسان دي که 15 هغه شهدا شوي دي تر ننه پورې یې هغو له د شهداو پیکج نه یې ورکړی زخمیان چې وو هغو له د زخمیتوب پیکج نه یې ورکړی او بیا یې پوښتنه هم نه ده کړې او په دغه اف آی آر کې لګیاري خلک نیول شي یو ورځ پکې خانوالي صاحب 2 میاشتې یوه نیمه تېره کړله اوس یې پکې دا ونیول سبا کېدای شي پکې بل ونسي بله ورځ کېدای شي پکې برکت ونسي لهذا وزیر اعلی له ویل پکار دي چې دا یې تو خوله ده که دا بل شی دی چې تو خبره کړې وه مړه وزیر اعلی به چې خبره وکړه هغه خبره وه نن مونږ ریون یو دغو ته چې دا څنګه دلته ناست دي ځان ته وزیر اعلی هم وایي ځان ته وزیر هم وایي ځان ته قومي نماینده هم وایي ځان ته ایم این اے او ایم پي هم وایي دا کومه خبره ده د حکومت څوک چلوي په دا کې څوک ناست دي که تاسو خبره پکې نه چلیږي بیا په کور دی چې تاسو دا شی پرېږدو نو لهذا موږ مطالبه دا ده چې موږ د صوبایي حکومت نه مطالبه وکړو چې دا ټول ظلم چې دی دا د صوبایي حکومت کوي لهذا دا خبره هغه واش اوټ کولی شي د اف آی آر ختمولی شي چې دا یې نیو بنا جوړوي غوسه یې په بل ځای کې وي مسله یې په بل ځای کې وي خفه به یې موږ دا نور تروپلان وي صوبایي حکومت مې نه وي خفه خو دا دومره بېغیرتوب مظاهره و چې نوکر سړی آی جی اف سی دا نوکر دی
کور کمانډر دا نوکر دی برګیډیر دا نوکر دی دا تنخوادار دی خو د کمی خبره دا ده چې هغه خلک چې ځان ته قومي مشران وایي د حکوم ووټ ورکړی دی د حکوم لګلی دي دا ترې ماتېښتي هغه ویله اډر کوي او هغه د هغو خبره مني لهذا یې موږ مطالبه دا ده چې وزیر اعلی دی په دا کې فورا ایکشن واخلي او دا اف آی آر دی چې څنګه یې وعده کړې هلته په دا جرګه کې هغه رنګې یې سر ته ورسوي چې آینده پکې بل مشر ته بل ملک ته بل سپینګیري ته او بل نوجوان ته زور او تکلیف نه رسیږي دا مطالبه خو منظوره او د ټول قوم ته کنه چې موږ دا مطالبه وکړو دا هیڅوک نشي کولی دا وزیر اعلی کار دی که نسي هم پې دا وزیر اعلی هم پې نسي فوجي سړی موږ له ډایرکټ لوس نشي راچولی دلته قانون موجود دی دلته نظام موجود دی چې هغ نظام او د قانون نه تحت به تا پسې لاس اچوي او هغه نظام او قانون چې دی آیا دغه وزیر اعلی په ترو باندې دغه ډي پي او په ترو باندې دغه ډي سي په ترو باندې دا په دا موږ باندې نافظوي او لازموي لهذا موږ به مطالبه د وزیر اعلی نه کوو د صوبایي وزراو نه به کوو دغه علاقې چې کومې مینې دی کومې ام پي ای دی په کور دی چې نن دغه جرګې له او د حکوم نه هلته راغلی وی او ویلي وی چې نور وس مې نه رسېږي د حکوم سره ناست یم نو موږ به بیا هم ویلي وی چې دا خبره ټیک تو خو چې نه د حکوم له راغلو او نه منډه وهي لهذا دا دومره مجرمان دي چې زموږ دا ټوله بېعزتي چې دا دغه موجوده حکومت وکړله نو موږ مطالبه کوو د حکومت نه چې دا اف آی آر دې هم ختم شي او زر تر زره دی حاجي ملک نصیر صاحب او حاجي غاجان چې دي دا راخلاص کړی شي او که راخلاص یې نه کړلو نو دا شهرام بندولی شو وزیر اعلی هاوس ته او ګورنر هاوس ته ورتلیم شو تیار یو ګورنر هاوس ته تګ دپاره تیار به و انشاءالله دغې لپاره موږ سره تیار یو الله پاک هم ډېر خوشحال کا او نور دا خبرې نشته انشاءالله دا یې موږ د اوچتو لپاره دي او په نیولو باندې د حاجي صاحب او د ملک صاحب په عزت کې اضافه وشوله کمی پې نه دی راغلی و الله پاک به نور هم عزت ورکړي ډېره مننه جي وما علینا الا البلاغ حاجي شاکر افریدی لاندې کوتل نه ډېر تکړه سړی دی خبرې کوي وایي ورو موږ شل قسمه تقسیم شو پاټه مرجر وشو موږ ته څه شی میلاو شو بیزتي میلاو شوه له ښځو بیزتي میلاو شه بمبارۍ را باندې شي په یوه خوله به وو اوس څو خولې جوړې شو جمهوریت اسلامي دی ان پي دی پي ټي آی دی موږ ته څه شی میلاو شو دا جمهوریت اسلامي والا خبره وکړه چې قانون دی قانون چیرته دی د روزانه مړي مې چې شي په د خویشان په فایر کټ نه کړو په هغه باندې فایر کټېږي چې څوک اواز اوچتوي نصیر څه شی کړی اواز یې اوچت کړی چا له هغه وخته دغه پریدي له هغه وخته خو موږ دلاګوان یو چې دلا ته دلا نه یایې څه شی به ورته یایې شپږ ملکان مشران به وو شپږ جنډې به یې راوچتې کړې یقین وکړه چې اسلام آباد نه به ولا خلک راتلل موږ هر یو کار راوړی خپل ځان له هم راوړی خپلې نامې له هم راوړی اوس هم داسې ملکان شته چې پنځه بړي پې و دله سره به ناست وي دله توپ هم بیا شی وي که نه چې په نصیر غیرت نه کړو موږ بې په چا کړو دا ګرېوانو کې وګورو که نه ګوره په دغو خبرو نه شي سیاستونه ختم کړو هر یو کار چې یې که نه په یوه خوله به یې کړو ګوره په تیرا کې روزانه د موږ بمباره شي څوک یې کړي نه بېګوره سره قانون چېرته دی تونا چېرته دی ایس ایچ او چېرته دی ډي پي او چېرته دی وزیر اعلی پکې خوله که پاس هم لګېږي چې څوک یې راباندې کړي خولې ټلیفون ورته وکړي بیا یې دې ته چې په موږ باندې خوسادار ناست دي دا تاسو نه پېژنو چې 3000 کیلو چرس ګیر شي 2002 پټایي 1500 ښکاره کوي په هغو خو یې فایر نه کټېږي مرګ راسي واپېره راسي بار بار قرآن کا راشي او په نصیر چې غیرت ونه شي نو موږ به ټول منافقان او دلاګان به وو او که په دا غیرت ونه کړو نو بیا سره په یوه شي کې هم نه یو واره یوه غونډه چې کو ټولو ته سوال کوم چې سیاست خپل ټیم وي ګورو به چې الکشن راشي چې څوک چاته ودرېږي به غونډه راوغواړه په هره طرف باندې موږ ته به یې روانه وه ویګه په تیرا کې بمباري شوي
نصیر بیا आवाज اوچتالو بل چا اوچت کړی دی نصیر आवाज کسان دی که چوپ کی چې دا خو ګوره یو کوي ویشلو بیا بیا आवाज ټیټ شي आवाज یې قرآن کا ټیټ شي او په څه شی دی FIR دی په مرجر کې موږ ته دا فایده وشوه هر کس موږ ملک چې مشرات چې FIR دی څه شی دی قاتل دې کړی دی دهشتګرد دی اخر خدای ته وګوره زه یې دارو ورته سوال کوم که موږ په غلطه ورته وایو و که تاسو په غلطه وره ملک ماویره ده وکنه بس ته بایندې موږ وکړه څومره ډالرې راځي صرف پښتون مرګ تیار دی چې بمباري وشي یا سبا یې دهشتګردي خبرونه وګورو که فوجیان مې ټول موږ پښتانه وي و که سپایان دې موږ پښتانه وي و که طالبان دې موږ پښتانه وي خدای ته وګوره ونډه راوغواړو په سیاسي پارټۍ ما راغواړو مشترکه په پښتانو په پریدواله راوغواړو چې کومه فیصله وکړو بیا نصیر په حق کې هنر غوندې به راوځو زه اوس نه پوهېږم باندې خو کېږي زه نه پوهېږم چې ډېرو ملکانو به زړه ښیي خو چې هر څومره زړه ښه کوښښ کو خو سړی خو دی که نه سړی نه دی کسان ده چې سړی دی کسان ده چې موږ اپریدي را څنګه کېښوه کنې اپریدی چې شوی اپریدی خو ختم شوی و دغه نصیر را لایق یې دا څنګه و دا څنګه یقین وکړه که موږ پاسه خبرې کوو وروڼه خبره دا سوچ چې زړه م ژاړي په خاوره خفه کېږم د ملک موږ له شانه جوړ کړی دا موږ له دغو مشرانو جوړ کړی و دا جرنیلان و دا غټ سیاسي لیډران یې ویرانوي د خپلو مفادو لپاره خو موږ یې ویرانېدو له نه ویل کوو انشاءالله وتعالی چې فیصله وکړو نر باندې فیصله وکړو راووځو که ګورنر هاوس لا څو که وزیر اعلی هاوس لا څو وایو ریښه دلته موږ له DPO پنجابی راوستلی په عزت څه خبر ده چې جرګې بېزتي څه شی دی بیا چې ورسره کوم دوه کسان ناست دي SHO DSP دا صحیح DSP و SHO دي دا خلاکه خو سردار هم دي شل پیرې ټایم پوره شو دا په بېزتۍ څه خبر ده چې جرګې بېزتي څه شی دی خدای ته وګوره چې څه فیصله وکړو نرخ باندې راووتو ونه دې وکړو ګیلاوه یې ما چې څه فیصله وکړو موږ ټولو سره ورسره ولاړ یو که څه غلطي ونه شي څه خبرې غلطي شي موږ ټولو نه معافي غواړو جزاک الله دا شاکر افریدی و دا وګه چې خدای ته هدم نصیب کړي خدای په خوره کې امن راواله خدای په ته هدم نصیب کړي څوک چې د خوره و د قوم او د بچو کمای کوي دویا په تو د دویا دې خدای پر ودی ګره چې په هر جمع کې الله تبو برکوي امين بس نو په کمبر نه زو سرغلم ته جنازه په پریم لو شنورم جنازه خو مو چې بس دا به کیږي الله دې ټولو باقي مسلمان یو خداغه چې کم دی پریدي مړه بار زده خبره کوم چې تاسو ملدوره سړي جنازه یې شي ټولو پریدای پکې چې کم نه الک مالک کې موجوده وي کنه خو دی پریدي هایو لوټ کېږي دی پریدي عزت لوټ شو دغه خبره غم هیڅ کم نه کوي کنه او اصلي کې دغه غټ خلک یې نه کوي او د سیاسي او د قومي خلک په هغه طریقه نه کوي چې په کومه طریقه باندې دغه حق وجه څه وجه دا چې تا ټول لزت ستړي ماشن کوم کاغه سیاسي دي کاغه قومي دي کاغه څوک کم دي ټول لزت زنه ارکلاوي ستړي ماشي وته کوم او اکثر د مونږ خبرې زوین چې په کالوري کوم په جذباتو کې ځکه شي چې وزله زه شو چې خدای وبخښه هغه په زوی د قبول جرګاو نو پسته مویز مونږ لا پروتو نو مو چې په کورون کا دا خلاصې خندو خبرې مویز پسته خبرې چې مو پسته مغرو او مو دغه دردونه کې ودا دی وینو خبرې هم کوو نو زه دا خبره کول غواړم چې ګلی مډری زیاته تو سنم دی مډری ګلی ته شڅلا چې دا شرا او تو سره په دا باندې مو هر څنګه مطالبه حل کیږي خو زه ملک صاحب خبره به وکړ نصیر ملک صاحب خبره به وکړو چا مو په څه شي ولګیدو چې دا بوړې ول دی او دا جام ول دی او دا درې ول دی او دا ډینګړا دی او دا پلان کای ته کما پرې چې دا تاسو په تو کې پارلمان کې کساوي وندا دا تور مخای ټول ریچارج شو ډالر یې امریکای او اسرائیل نه افسر شروع کړی دي وندا ملک تم خروپای او سیاسي تم خروپای او بچای تم خروپای او خراب یم کړو ته مو په څه شنو سه تو خو ګورای مو اول چاول خدا دلته چې سه بوشي ملک صاحب شاکر اجازه بویر وا چې بیا د پورا کوم ارمی شپ غوړي کوم ډیپټي غوړي کوم ډیپیو غوړي دغه سیاست چې مو ټول پښتون یو شملوار اول غلا مولا حاکم سچ زو ورشم او چې بیا ورشم اخ په درله بیا څه حق لري چې نه مو څه خبره وي نه مړای کړی نه مې شي کړی
اوچ پوچا د مونږ مشر بې عزتي کوي د ټول پښتون مشر دی نظام ملک دا یو د پردي مشر نه دی موږ ټول پښتون راوغوښتو ولې ټول پښتون دولت جرګه وشوه و دغه دولت نه باوجود وزیرستان نه ته بوجاور پیرې د مو په بچو ور ولګېدو د مو په کوټو باندې ور ولګېدو زه دغو سیاسي خلکو له چا کم نه مو په خبر کې دي اکا یې مسلم لیگ دي اکا یې تحریک انصاف دي اکا یې نیشنل دي دلته مو خپل قبولیت دی زه دا خبره کوم چې یو خو بېدانه وي چې هغه کیس ته او دغه کیس ته پسې دا ټول کیسونه دي د مو قبولیت هلته شاپېڅلو سیاسي خلک ناست دي ګوره په یوه دشکي کې 2 سرونه نه پېښېږي د څر مې ویل نه لاندې چې څنګه سیاست کوي د مو خپل ورور هم پکې شامل دی دا نه چې زه سیاست نه پېژنم او زه سیاست نه پوهېږم په کروچې کې مو ټول عمر څه په نغاري پې نه تېر کړی مونږ د کروچې په های کورټ په سپرینګ کورټ کې دا پولیس او دا کچارې او د هر شی دا ظلمونه لیدلي چې مو سره یې کړي دي زه به ته په قسم سره دا خبره وکړم چې په کروچې کې یو دلول ونیو هغه د اوس هغه بړواګیري نوما مولا خولیلا نرسي پلور مې په خپه کېدو هغه بړوا یې ونیو ویغ بنګولیون به په داشتخاتي کټونو کې نیول ویغ بړوا 100,000 روپۍ غي چې په کروچې کې ورکړي وغه بنګولای هغه دلای پرې خو یغ دلا په کیس کې مطلب دغه خبره دغه سیاسي او دغه ملکونو لزدا پیغام ورکوم چې ګور نور مې په 2 کې 40 سیار په 40 سیار خو تو خپل سیار وو په کوم به تو کوالو کنه به والو خو دې دومره و چې پولیټیکل یو پرغاونیت کولو چې یو سړی به یو ونیو وزه به یې پټه کړې وه چې 50 کوله مې کټ کړې خو که بیا به مو مشرانو بچا شول خو پلس ګنټې کې بیا مسله حل شوه که نه یا به پپتا کې حل شوه که نه تو تو شاهین و پوست من ولتا ته بود شاه جلب کمبر کې ویل چې پاکستان نه شاهین نه تو شاهین یا تو سه نه پختنه کو سیاسي خلکو این نشته اوس د مو جرګه مو وسیار زه نو ګوره دا مرجن مانم نه دا ډرامې مانم دا د یهودي اسرائیل یوه نقشه وه کومه ته دا منې دا نظام چې نه منې نه ملک زه کیس منم چې څنګه یې به ولا ډایرکټ به یې پرېږدي نه یې پرچه منم نه یې دولت منم دغه څه شي مړ دوړه دولت دی یهودو خپل قبولیت خپله جرګه خپل غیرت زه په ډېرو خبرو کوم نه پوهېږم دا کې به د پردي مشرانو وي د هرې طبقې والا خال به وي خو یو خو زه پښتون پیغام له جرګې له زدا پیغام ورکوم چې زه په دا نه پوهېږم چې ته بیا کله خفه کېږې او کله به راوځې و زه دغه خبر سیاسي خلکو لا ویایم چې ټولو پلټو سره تعلق ساتي په کور را چې دا په پېښور کې په غټه ستا بلویسور مخې له چې کوم دی هغه روډ ولته ورته کښېني و ټول پښتون راوځي که رشنلای او که تحریک انصاف تی تحریک انصاف له زه دا خبره کوم اقبال مناسب هلته به وي یا به نه وي یا غني یا سهیل له چې دا یې دا نه په زرګاو په لکاو خلک اسلام آباد له بیایي مړه ته نن روچاچا که نه شوازون دی او بیا جهان دی زه خو د کمای نه کوم که نه خو چې صحیح سیاست خو کوې که نه و که ته په 2 کشتو باندې پښې کېږدې په 2 کشتو کې چې پښې کېږدې بیا به بل سړی نه جوړ وي خبرې د دغې را سر څو چې ته بېګایي پرې د حکومت له زه دا پیغام ورکوم چې پرېږده سړی په عزت سره یې وروله او چې رو یې نه والې که نه کومه وایي روزه دړکې نه شنګولی چې زه هسې مو سره لنچرې دي نه زه حکومت سره زه ولی شم نه زه به سره وهم خو دا خبره ورته کوم چې ګیره به یې داسې تنګه کړم تو په اسلام آباد کې څه شروع دي د خلکو خویندې میندې دې په دا بې سطره کړې چې مه روزه او داسې مه کوه داسې مه کوه ولې امریکې په هغه باندې ته یې حکومت چینج کوي رو چینج کوي نو مطلب چې پلټیم بالکل اسلام آباد سیاست تو سیوینو وکسو چې د پاکستان ول اسلام ولایت مینو پاکستان نو ما یو شرمولا وي شرمولا کوي نه شرمولا نن تر وغلا یو ځل مو بچ بې سطره کړل و بې سپړو نه تیرو نه روغل و بیا کې کلیر کړي بیا ټول بول ولا د شرګر د کوم نه روغل مو ته په کورما کې ویلو چې مولا د شرګر مو یا ام ته ترګرم یې ام ته د شرګردم یې د مو خور د ویزا تکړه و نور د بغیرته تور مخ نه پرېګرم مناصر ملک لا بګړي کې ویلو چې مو اصل کا سرو کا موټر وتا بنو کا ته باندې نه کړه په نوم تر مخه دغه موټر به نه دی تور مخه نه پرېګرم خبره وګداول نه غواړم نور مشرون به نګړيږي خو سار دته تروم چې نور د پښتون دولت لا مو سیاسي خلکو دا غړای چې په خبر کې بلوي سر خپل جرګه وټاکي ودانه به زکه بویل بیا سپینو وتورو جنډو سره چې ته مې غوړي زه به موجودوم زه به دغه بدموشي ته معلومه کړم چې ته کوم ځای بعد مشر غلای چې ته مو مشر داسې کې نه وي بس خبره وکړول نه غوړي عملي خبره وکړو عملي کړو یو کو چې مطلب دا چې دا نه څو کابلوي سور وي او چې هر شي خو د تندرو ډوله بنو ډایرکټ به وځو داسې ورېدل خو شي ډېره مننه یو جهان مننه کوم څه شي کم برکات اچي دا یو مې را بنیو کو دلته ګوره دا ډاله کې د مونږ کومي مشرانم نو سي هر سوچ ولا خلک نو
یو خو دا پارټۍ مارټۍ و دا شی نه مه یو دا په دلته چې د مقصد دی پوره موږ روغلي یو که چېرې اجتماعي خبره کوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لا خير ده درمو لیدونکو عمران الله او شاکر افریدی دا خبره ونختل چې سیاست پاکې ما یادو سیاسي پارټۍ ما یادو او الله د خیر وکړي چې لږ بدنظمي پیدا وشوه انشاءالله دومره نشته خدای خیر کړو حاجي برکات پښتون جرګې ضلع خیبر مشر احمد غړی حاجي برکات حاضر دی بس كيلو بس وشمه بس ها اول ټول په جمع ثواب لپاره درود شریف یو کو درود شریف یو ثواب لپاره ها مزه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو نه اول دلته راغلیو ټولو ولمنو ته بلکې زه ته ولمانه نه ویم دا ټول هغه خلک دي چې مونږ غم تکلیف تاوان ګټه د هر څه سره شریک دي دا چې چیرته هم داسې مسایل پیښیږي نو دا په مونږ هم فرض دي چې هر ځای ته ځان ورسوو عزیزانو د ټولو نه اول خبره دا کوو د ټولو نه اول خبره دا کوو چې د کومې خبرې لپاره د کوم مقصد لپاره راغونډ شوي یو چې په باندې ځان سره پوه کړو د ملک نصیر وسله سید آغا جان و نور ملګري دغه خو د گرفتارۍ مسله ده که نن نوي سبا او که سبا نوي لس ورځې پس او که لس نوي میاشت پس راخلاص وشي خبره دا نه ده خبره دا چې کوم شی له موږ راغونډ یو چې موږ سره د عمل ویلې جاري دی ویلې سره کېږي ما د پاکستان ریاست د پاکستان شهري ګڼي که نه مې ګڼي دا کم مرګریو په خبره وکړه چې دا کم آئین دی او کم د هغه په رڼا کې قوانین دي دا صرف په قبایل چې کم پښتانه دي په دا باندې لاګو دي که نه په ټول پاکستان لاګو دي د یو ادنا سړي نه تر پرزیډنټ پورې هغو بیا دا پوښتنه کوو که دا قانون او د آئین خبره دا وي چې ما پې غلام ساتي نو بیا یې دغې ته زم تیار نه یم چې تا قانون او آئین د دغې لپاره جوړ کړی چې په ما یو لاګو کوې ته آزاد یې او ما پکې غلام ساتې نو دا سره هېڅوک نه مني نن یې زه نه منم سبا یې بل قوم نه مني او بله ورځ چې کوم دی په میدان سره د ایټم بم د مزایلو د هر څه هم داسې ګوښی پاتې شوی وي و نه و د دا حساب وي و نه و دا کتاب وي نو یې نن نه سوچ پې وکړه چې دا څه روان کړي دا کومه پالیسي روانه کړې ده دا د وطن په خیر کې ده که په تاوان کې ده مونږ خو یې بیخي په تاوان کې ګڼو په تاوان کې یې بولو که نن نه هم را برابر شوی پښتون سبا را برابر شم بله ورځ را برابر شم خو یوه ورځ دا خبره سره سپینوو و دا چې کوم دی په ډاګه کوو چې ریاست و د عوامو خپل تعلق وي
ریاستونه داسې په هوا کې نه چلیږي. ریاستونه چې کوم دی دا فوجان نشي چلولی. فوجي د ریاست د سرحداتو د تحفظ دپاره فوجونه برتي کوي. ریاستونه تنخوا ورکوي، ټیکس د عوامو نه راغونډېږي. په هغه ټیکس باندې چې کوم دی دا ساتل کېږي، که یې تا مزایل دی او که یې تا ایټم بم دی او که یې تا هر یو شی دی. ته د چا حفاظت کوې؟ تا خو په موږ راایښي یو. دلته بمبارۍ و، دلته ډزې و، دلته توپې و، دلته کورونه ویرانوه، دلته خلک ورکوه، دلته تباهي جوړوه. د ریاست داسې چلیږي. د ریاست خو خپل هغه دي، هغه ارګنز دي چې هر یو خپل ډومین معلوم دی، خپل حدود یې معلوم دي. په حدودو کې چې ونه اوسېږو سره دا ریاست نه چلیږي، چلېدو نه دی. نو موږ بار بار دا خبره کوو چې ادارې خپله رویه او خپله پالیسي بدله کړي او داسې کړي لکه د دنیا ترقي یافته ملکونه چې چلیږي. فوجونه یې نه چلوي. په آئین کې چې چا کوم ډومین دی پکار دی چې پاکې واوسي. هر څه اوس خپلې خبرې ده. دا ټولې خبرې چې مونږ پرې راوځو. ګوره سیاست یوه خبره یې ته کوم، تاسو سیاست مطلب په جګړې مه کوئ، دا مه غلطه و چې خلک په شریکه د شریکو د مسایلو د حل دپاره راوځي، د مطالبه دپاره راوځي. د عمل د اول قدم د تا سیاسي دی. سیاست څه بله نه ده. اجتماعي مسایلو دپاره خلک راغونډېدل او اجتماعي د هغو حل و غوښته، دغه ته سیاست وي. دا تاسو چې کوم شی نه یادوئ دا په مضغو کې پارټي دی. پارټي بېله خبره. یوې پارټي نقطه نګاه نقطه نظر دی چې زه په دا لیار لاړ شم نو خلکو ښه خدمت وکړی شم. یا بلې پارټي دا چې په دا دې بله لیار مقصد یې همدغه دی چې که ریاست کې زه اختیارات مې حاصل کړل، اقتدار ته ورسېدم، زه د خلکو له او د وطن له د ریاست له ښه نظام راولم چې پکې خلک ولس خوشحال وي او ملک پکې ترقي وکړي. دغه مطلب د پارټیانو دا دی. زه تاسو ته خبره داسې نه کوم. ډېر تعلیم یافته پوه خلک، ماسټر او پی ایچ ډي خلک دلته په جمع کې اوس هم ناست دي، خو په دا مطلب ځان سره پوهیږو. اوس خبره دا راغلې ده چې دا د هغې پالیسۍ چې کومه یې په موږ را نازله کړې ده، که کومه په نتیجه کې چې موږ مړه کېږو، کورونه مې ورانېږي، ورکېږو، نیول کېږو. د ملک نصیر نیول د هغې پالیسۍ یوه کړه ده. ملک نصیر یې چې نیولی دی دا د خپلو حقوقو دپاره، اول د خپل وطن د خپل علاقې دپاره، بیا د تمام خیبر دپاره، بیا د تمام پښتون د حقوقو دپاره اواز پورته کوي. دا خلک اواز دباول غواړي. دغې ته یې ورسره نه پرېږدو، دغې ته یې نه پرېږدو چې موږ اواز او انشاءالله الرحمن چې تاسو دا اتفاق وي، دا اواز به د یوې ورځې نه بلې ته طاقتور کېږي. دا دو په دا نشي دباولی انشاءالله. صرف منصوبه بندي غواړي، په طریقه غواړي، په جذبو باندې کار نه کېږي. دغې طریقې دپاره چې موږ د ملک نصیر د نیولو، د ګرفتارولو، غندنه و سره چې کوم دی د هغه مذمت و په هغه باندې دنیا خبرول، یوه موږ دغه هغه پکار ده، طریقه پکار ده چې دا وشي. دویمه داسې پکار ده، بله خبره داسې وشوه، یو ملت خبره هغه ترو پر ته لږه خبره ور ته لږه خبره ور ورته کېنه. یو ملت بله خبره دا کوو چې مونږ ویلي وو چې دلته کوکې خیل کمیټي او که مناسب ګڼو د باړې نن چې کوم دی د مشورې کسان اخلو، دلته ورسره بېلېږو چې کومه طریقه دلته مونږ سره خوښه کړه. تاسو ټولو دغه راغلي خیبر ټولو قومونو، ټولو مشرانو په هغه طریقه عمل کوو. اوس په اخر کې زه خپله یو تجویز لرم، دا ما ذاتي رایه ده، دا تاسو خوښه ده که منله که نه منله، ټول ما رایه ذاتي دا ده چې دا مشوره وکړو. که دا ما رایه باندې مسله سره راغله نو دغه ځای نه چې کوم دی کم از کم تر کارخانو پورې یو احتجاجي لانګ مارچ کول پکار دی. و هغې نه پس چې کوم دی زه ته کیسه کوم
هغې نه پس داسې کار دی چې کوم لیګل سایډ دی قانوني چارهجویي چې کومه ده د هغې دپاره موږ ملګري ورته برابر کړي دي وښکلي هم دي ها دلته وي دا چې کوم دی په دا احتجاج کې د دغه پلیټفارم نه اوس چې کوم دی دا وارنینګ ورکوو باقاعده چې غلط کار یې کړی دی حکومت یو خو په دا کیسونو کې موږ سره مذاکرات شوي وو دا ختم شوي دي موږ ته یې ویلو چې موږ ختم کړي په دا کې موږ ګرفتاري نه کوو یو خو یې دا غلط کار کړی دویم دا چې مذاکراتو له سړی راوغواړي هڅوک نه نصیحت د تمام اقوام عالم دا طریقه نه ده په پاکستان او پښتانه خو به ځای پرېږده دویمه یې دا طریقه غلطه کړې وه دریمه خبره پکې دا غلطه وه چې ته دا شی یو وارې ختم کړی دی ضرورت پې بیا څه چې بیا یې رانویوې نو د ټولو هغو خلکو چې دا دروغو مقدمې پې جوړ کړي څومره پښتانه چې په دا کې نیولي هغو ټولو خلاصونو مې دغه پلیټفارم نه مطالبه کوو ځکه چې دا د پښتنو جرګه وه او پښتانه یې نیولي او پښتانه یې تباه کړي او خراب کړي دا مطالبه هم کوو چې دا یې ټول راپرېږي خو د ملک نصیر احمد او اسرائیل صدقه جان او ملګریو دا اختار ورکوو چې که په 3 ورځې کې دا سړي راپرې نه خول نو بیا چې کوم دی موږ نوی لایحه عمل ورته اعلانوو نو که سړکونه هم بند کړل که گورنر هاوس شو که وسره چې کوم دی هغه شه کور کمانډر هاوس شو که وزیر اعلی هاوس شو چې په کومه باندې چې کوم دی که 3 ورځې کې دا راپرې نه خو نو موږ نوی لایحه عمل ورته تیاروو او په همدغه ځای باندې چې کوم دی دغې نه غټه جرګه ورته کوو مغز نه بیا پورته کېږو په باندې عمل کوو څنګه یو خوښه ده او وکیل راغلی یو څو کسان برکات حاجي ای وکیل خبره خو ډېره شوه نوره خبره لنډه خبره خلاصوم خبره وره ټول کوم خبره واوره یو مې خبره کوم ټول په دا باندې متفق یو چې د سړي غلطي کړې ده په باندې خو متفق یو که دا کاغذ سیاسي وي او که قومي او که هر څوک وي ورونه و چات پورته شه و لیوي سنټر له لور شه او چې چا سړی نیولی وي ته سړی راپرېږده با نور خبرو ته کې ضرورت نشته حال پرشونېږي تنګ هم کړل ورسته را شوه موږ تکلیف وګورسا کینو بڑا اچھا ہم کوئی معلوم نہیں ہمارا مل سے بات اصل کینو کینو تاسو به جوړای کینو اگلا دا بقای حال کینو ولا ما ته کینو وګورئ څوک نه هغه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هغه تکینه ول دا کینو هغه جناب خدا فیصل بھائی قاضی صاحب خانوالی بھائی عمران شکریہ ادا کوم سیاسي باره اتحاد دل دا خبره سه و چې ونده موږ کوم خبره خو چې سبیل جوړه بیلونه خبره نه دا کوم خبره ودا کې سیاسي می او څومره تنظیمونه بهر وزو روډ ته روډ نه بعد و بیا موږ تو اغلا لیو سنټر لا دا ډیبیونه موږ وطن غو چې کوم موږ روایت وایلیشن کوي موږ کوم روایت ته خلاف ورزي کوي موږ بیزتی کوي دا بیزتی په تر دی ولته کوي دا پر موږ کوم دا غیر ناجیزه دا فایل کټوي دا پښتو ته کوچ دا پرونه موږ کومي مشر باندې فایل کټيږي نو په سیاسي باندې کټيږي دا تاسو کول دي بکا دی پنجابي ورشي نو عزت معلومي نو دین معلومي نو مذهب معلومي ویل ته موږ مشر تاسو ورچوي ویلا نو له ځان دا ډارو باسو ورته ویلا ولته ته پښتنه کوي دا نه چې سبیر شو دا کومي خبره نو دا غون کوم خبره یو څه غاجان مله خبره نو نه په نه کازین خبره دا باندې ځوانان کې نه کوي څه خبره نو نه څه بار وځو روټه یا ولته واغ جوړو دا